السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به ستاسو ته په موبایل کې یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي تصویران او ډیلیټ سوي ویډیوګانې بیرته راوړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې تصویران ډیلیټ کړئ یا ویډیوګانې ډیلیټ کړئ نو هغه بیرته بیا تاسو نسئ راوړلی. نو په دې ویډیو کې تاسو ته په سیمسنګ موبایلانو کې یو سټینګ در ښیم چې دغه سټینګ په هر سیمسنګ موبایل کې موجوده ده چې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسې وکولی سئ چې په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي تصویران او ډیلیټ سوي ویډیوګانې بیرته راوړئ او کوم چې تاسې ډیلیټ کړي وي نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې څه فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې ګیلري خلاصه کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې ګیلري خلاصه کړئ نو په دغه کونج کې درې ډاټه دي، سمپل په دغه درې ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې ډاټه باندې کلیک وکړئ لاندې له موږ سره یو اپشن راځي د ریسایکل بین په نامه باندې، په دغه ریسایکل بین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ریسایکل بین اپشن باندې کلیک وکړئ نو دلته چې تاسو په خپل موبایل کې هر شی ډیلیټ کړي وي، کوم تصویران ډیلیټ کړي وي، کوم ویډیوګانې ډیلیټ کړي وي، هغه به ټوله تاسو ته دلته راواړوي. کوم چیرې بیرته له دغه ځای ګیلري ته وړل بیرته مې ریکور کول، سمپل تاسو په هغه تصویر باندې کلیک کوئ. لاندې ریسټور بټن ده، سمپل په دغه ریسټور بټن باندې کلیک کوئ نو هغه تصویر به بیرته ستاسو د موبایل په ګیلري کې سوي وي. نو راځو ګورو دوستانو په خپل موبایل کې زه یو شی ډیلیټوم چې هغه دا رښتیا هم دلته راځي که نه راځي. زه رالم ګل دلته دا تصویران سلیکټ کوم او دغه اته دانې تصویران ګورو دوستانو ما له دغه ځای څخه ډیلیټ کړو. ګور دا له دغه ځای څخه ختم سو، له دغه ځای څخه ګوره تاسو کتلی سئ چې ډیلیټ سو. نو تاسو په خپله ګوره کتلی سئ. اوس سمپله تاسو په دغه ریسایکل بین کله هم تاسو کلیک وکړئ ګوره هغه ټول ډیلیټ سوي تصویران دلته راغلي دي. نو دوستانو کله چې تاسو په خپل سیمسنګ موبایل کې تصویران یا ویډیوګانې ډیلیټ کړي هغه دلته راځي نو بیرته هغه تاسو له دغه ځای څخه بیا ریکور کولی هم سئ. کوم چیرې له دغه ځای ډیلیټ کړو نو بیا ستاسو له موبایل څخه دغه ټول فایلونه ډیلیټېږي، دغه شیان بیا ډیلیټېږي. دوستانو دغه سټینګ په سیمسنګ موبایلانو کې راځي، نو په نورو موبایلانو کې په زیاتره موبایلانو کې په زیاتره موبایلانو کې نه، خو په هر سیمسنګ موبایل کې دغه سټینګ له ځانه وي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.